بسم الله الرحمن الرحیم. ایکویشنز خو موږ تاسو ویل چې کله غواړو چې یو فورمول آرټ کوله ډیزاین فورمول اډوای شو چې کله کې فورمول براشي بیا د فورمول سره دلته ډیزاین مینیو راځي. بعضی نور فورمولونه بعضی تغیرات چې په د فورمول کې راولي دلته ډیر شته. اوس مثلا که غواړئ چې له دوه علایمونو استفاده وکړئ یو چې کلیکوي کرسر چیرته وي همالته اضافه کیږي یا مثلا له دغو شیانو نه ور اضافه کړي. دا ګوره چې دا کلیکوي نه اضافه بشي فقط عدد به پکې ولیکي هر شی چې پکې لیکي. مثلا زه دلته لیکم چې یوې پر دوه. دا هم سکرپټس دي که غواړئ چې له دونه استفاده وکړئ. وینې دا مختلف فورمولز دي په ریاضي او فزیک کې چې موږ تاسې لرو. نو که چېرته بیا غوښتل له دغو ځایونه یې راوستی شو. وینې دا ټول دي بریکټس قوسونه کم پکار فنکشن ساین کوساین دا ټول فورمولونه دي. نو کم بیا هر یو پکارېدو له دې ځای نه به یې وراچوي. له دې ځای نه چې دا ګوره ډېر ساده یو څو نمونې دي پکې که غواړئ چې ور واچوئ کلیکوئ. نور تغیرات بیا ډیزاین منیو کې بیا له دې ځای نه پکې راولئ. دلته بعضې نور ایکویژنز هم که بیرته هماغه اول والا وراچوئ دلته یې وراچوی شئ. که کوم یو خپله غواړئ چې رسم کوئ هر چېرته چې کرسر ایښی وي کولی شئ. اوس ګوره دلته دا انک ایکویژن چې کلیک کړي دلته به داسې یو باکس خلاص شي. په دې ځای کې به یې رسموئ. مثلا زه د جزر علامه غواړم. ګوره داسې یو علامه رسم کوم که چېرته دې پیدا کوی نه شوه ګوره دلته خپله راشي. نو اوس که زه دا انسرټ کړم د جزر علامه به دلته ور اضافه شي چېرته چې کرسر ایښی و. نو بعضې وخت بعضې علایم که غواړئ چې ور اضافه یې کوئ له دې ځای نه یې ور اضافه کولی شئ. مثلا دا ویني جزر شو مثلا دا ایکس علامه شو دلته به رسم کوي دلته به خپله دی درته جوړ کړي. فقط انسرټ به کوي چې چېرته کرسر ایښی و همالته به یې درته وښیي. بل دا فورمولونه څه قسم ښکاره شي پروفیشنل ښکاره شي که لینیر ښکاره شي. لینیر کې ټول په لاین کې درته کوي. دا یو پر دوه چې که نه منځ کې خط وي هغه شیان ترې ختمېږي که چېرته لینیر کلیک شوي. او که پروفیشنل ښکاره شي نو بیا پروفیشنل وي. او که نورمل ټکسټ غوندې ښکاره کوي نورمل ټکسټ غوندې هم ښکاره کولی شي. او دا خو علامې شوې چې له دې ځای نه هر یو هم په کار و راوستی به شوي. نو کوم کله غوښتل چې فورمول اډ کوئ له دې ځای نه به یې اډوئ او کوم نور تغیرات پکې راوستل له ډیزاین منیو نه به تغیرات پکې راولئ. یا دا شوه انسرټ منیو. انسرټ منیو کې داسې شی شته چې تاسې نه یې سپې پوه شوي یا سوال پکې لرئ نو که نه یې سپو هم راته وایئ زه به یې درته تشریح کړم او که سوال لرئ هم سوال مو وکړئ. نشته؟ ښه ځو ډیزاین منیو ته. ډیزاین منیو لکه څنګه چې نوم ډیزاین وګوره موږ تاسې انسرټ ویلی وه چې انسرټ معنا اضافه کول. نو له دې ځای نه تر دې ځای ټول اضافه کېدل و چې مثلا ټیبل عکس شو شکلونه شو چارټ شو لینکس شو کمنټ هیډر فوټر ټکسټ ایکویژن سیمبل دا ټول انسرټ و. اوس راځو ډیزاین ته. دا بیا که غواړئ چې دا فایل یا مثلا دا راپور چې موږ جوړ کړی یا دا کتاب چې موږ جوړ کړی که غواړئ چې دا ډیزاین کوئ نو بیا به له ډیزاین استفاده کوو. په دې کې ګوره موږ تاسو سره اول تیمز دي. دا تیمز لکه موږ تاسو چې په وینډوز کې تیمز درلودله یعنی تیمز نه مطلب دا چې که چېرته موږ کوم تیمز انتخابوو د فایل کې چې موږ تاسې هر څو صفحې ولرو ټولې تغیرېږي. تیمز چې دا همیشه ټول فایل تغیروي. دا فایل کې چې موږ تاسې هر څو صفحې ولرو که عکسونه پکې ولرو که شکلونه پکې ولرو که چارټ ولرو د ټولو ډیزاین چینجوي. تیمو همیشه په یاد ولرئ چې تیم چې ده ټول ډیزاین بدلوي. نو اوس که مثلا زه کوم تیمز پکې کلیکوم نو مثلا دا تیمز مې کلیک ګوره د خط سټایل او شکلونه که ولرو بعضې شیان دا شیان ټول پکې بدلېږي. اوس مثلا زه دا کلیکوم وینې دا اوس که اشکال هم دلته ولرو نو رنګونه به هم بیا دغه رنګ اخلي. مثلا که زه دا کلیکوم دا رنګ به اخلي که دا کلیکوم دا رنګ به اخلي. نو تیمز چې ده اوورال ټول ډیزاین بدلوي. بل موږ تاسې دلته هم ډیزاینونه لرو که غواړئ چې بعضې شیان پکې انتخاب کړي. اوس مثلا زه دا کلیک کوم ګوره دا به ټول ټکسټ چې دا څومره فایل کې هر څومره ولرو د ټولو شیان بدلېږي. یو دوه شکله به هم جوړ کړو نو بهتره به وي. دا یو دوه شکله شو. نو اوس ګوره کله موږ ډیزاین ته راځو اوس مثلا زه دا تیم کلیک کوم ګوره شکلونه هم هماغه رنګ اخلي. وینې هر تیم چې کلیکوئ ټول فایل د خط نه نیولې اشکال چارټ هر څه چې پکې وي په ټولو ډیزاین بدلېږي. او دلته هم که غواړئ چې ټکسټ ډیزاین یې چینج کړئ مثلا زه د ټول سټایلو چې د خط غواړم چې چینج شي له دې ځای نه د ټول فایل چینجېږي. که غواړئ چې بعضې کلرونه چینج کړئ اوس مثلا زه کلرونه غواړم دا بیا صرف د اشکالو لپاره دي. اوس مثلا زه دا رنګونه کلیک کوم ګوره اشکال به ټول په هماغه رنګو کې شي. مثلا که چارټس ولرو بعضې اشکال آبجکټس چې ولرو د ټولو رنګونه له دې ځای نه بدلولی شي. بل که غواړئ چې فونټس چینج شي د ټکسټ مثلا زه غواړم چې ټول ټکسټ دغه یو شي ټول ټکسټ
دغه یو شي. نو اوس ګوره که موږ تاسې له دې ځای نه بدلوو نو ته مجبور یې چې ټول سلیکټ کړې، که په غواړې چې په یو وخت کې ټول بدل شي. نو مثلا که اوس تاسې یو کتاب جوړ کړی چې هغه 100 صفحې وي، 1.5 صفحې وي، ډېر زیات خط پکې وي، نو ته غواړې چې فونټ یې بدل کړې، نو ته مجبور یې ټول سلیکټ کړې، په هغه وخت کې بیا راشې دلته فونټ چینج کړې. نو دغه بیا اسانه لارې چې غواړې فونټ چینج کړې، له دې ځای نه چې هر فونټ کلیک کوې هېڅ سلیکشن ته ضرورت هم نشته، ټول په خپله بدلوي. بل پاراګراف سپیسینګ، که غواړې چې پاراګراف فاصلې پکې ور زیاتې کړي د ټول فایل، نو ګوره دلته چې کله زیاتوي فاصلې زیاتېږي که کموي کمیږي، لکه څنګه چې موږ تاسې هوم مینیو کې ویلي وه، خو دلته د ټول فایل چینجېږي. که چېرې موږ تاسې غواړو چې ټول فایل کې تغیرات راشي، له دې ځای نه تغیرات راوستی شو. افیکټس هم بعضې ډیزاین دي، که غواړې چې بعضې تغیرات په شکلو کې راشي نو دا ډیزاینونه انتخابولی شو، خو دا مخصوص اشکال چې ولرو زیاتره اشکال لپاره وي، د خط لپاره نه وي. چې اوس مثلا که زه یو عکس ولرم چې د سلیکټ 3D یا شکل ولرم چې لږ 3D غوندې ډیزاین ولري، یو عکس به هم راولو. نو مثلا دا یو عکس ده، لږ ډیزاین به ورکړو. نو اوس کله که زه دلته ډیزاین کې افیکټس چینجوم نو بعضې شیانو کې به تغیرات ورپامده ورته شکلو کې وینې آوټلاین کې تغیرات راځي. نو دا اوورآل شکلونه عکسونه هر شی چې وي په ټول کې تغیرات راولي. بل سیټ از ډیفالټ، کله چې موږ تاسې دلته یو تیم انتخاب کو، اوس مثلا تا یو تیم انتخاب کو، دا تیم انتخاب کو، فونټ ټکسټ هر څه انتخاب کړو، که غواړې چې دغه همیشه سیف شي د نوي فایلو لپاره، کله چې زه نوی فایل هم بیا خلاصوم په همدې ډیزاین کې وي، نو په هغه صورت کې بیا سیټ از ډیفالټ کلیک کوو. کله چې د دا بټن کلیک کوو بیا چې دلته کوم سټایل یا کوم تیم ته انتخاب کړی، رنګ هر څه د انتخاب کړی، دا د نوي فایلو لپاره هم سیف کېږي. کله چې بیا موږ نوی فایل خلاصوو، مثلا شکل جوړوو، په دې رنګ کې به جوړېږي، خط چې لیکو په دې سټایل کې به لیکل کېږي. نو که غواړئ چې دغه سټایل یا دا ډیزاین چې تاسې د دې فایل لپاره جوړ کړو دا د نوي فایلو لپاره هم وساتئ، نو بیا سیټ از ډیفالټ کلیک کوئ. بل په دې ځای کې موږ تاسو سره بیک ګراوند شته، که غواړئ چې په بیک ګراوند کې خط ولیکل شي یا عکس راشي په بیک ګراوند کې، نو بیا واټر مارک نه استفاده کوو. واټر مارک چې د خیره غوندې راځي، مثلا دلته کلیک کوم، زه غواړم چې کانفیډنشل پکې ولیکل شي، نو چې زه ګوره دا کلیک کوم په بیک ګراوند کې به څه ولیکل شي، کانفیډنشل. بعضې فایلونه به م لیدلي، بعضې نیټونه او بعضې هغه د دې لپاره چې څوک کاپي ترې وانخلي، نو بیک ګراوند کې واټر مارک اضافه کوي تر څو لږ خیره پکې ښکاره شي. ګوره نو که غواړئ چې دا کانفیډنشل ولیکل شي یا مثلا ډو ناټ کاپي پکې ولیکل شي، نو له دغو خطونو که غواړئ چې کلیک کړئ کلیک کړئ. او که چیرته خپل په ځل غواړئ نو بیا کسټم واټر مارک به کلیک کړئ. کسټم واټر مارک کې موږ تاسو سره دوه شیان دي، هم عکس شته او هم خط شته. که چیرته عکس غواړئ، مثلا بعضې خلک د کمپنۍ لوګو پکې اچوي په بیک ګراوند کې تر څو لوګو داسې لږ خیره غوندې ښکاره شي، نو که کله غواړئ چې عکس راشي نو بیا دا کلیک کړئ، له دې ځای نه به عکس ورته کلیک کړئ. که چیرې انټرنیټ نه اخلئ نو انټرنیټ نه به اخیستی شي، او که انټرنیټ نه وي بیا ورک آفلاین. مثلا زه غواړم چې دغه عکس راشي، اوس که چې کوئ اپلای کلیک کړئ، ګوره عکس به هلته راشي، داسې خیره غوندې ده. په ټولو څپو کې راځي، هر څومره څپې چې ولرئ په ټولو کې به راځي. هلته ټیبل ده، دا د ټیبل په وجه شاید ښکاره نه شي، دا ګوره په ټولو څپو کې راځي. نو که بیا غواړئ چې لږ تغیرات پکې راشي، بیا کسټم ته راشئ. په دې کې اول موږ سره سایز ده، که غواړئ چې سایز یې لږ غټ شي او وړوکی شي، نو بیا له دې ځای نه چینجولی شو. په دې کې ګوره موږ سره پرسنټیج ده، نارملي څو فیصده وي، 100 چې په خپل اندازه کې ښکاره کړي. که غواړئ چې غټ یې ښکاره کړئ، مثلا زه 200% کلیک کوم، اوس اپلای کې ګوره ټوله څپه یې ونیوله. یا مثلا وړوکی کوئ، او که اټو کلیک کوئ، اټو مین اټومیټیک، چې څومره پیج وي دماغه په اندازه یې دوی وراشي. واش آوټ که 300 کوئ، رنګ یې بیا لږ تیز راځي، او که واش آوټ کلیک کوئ بیا رنګ یې خیره راځي. دا د عکس لپاره شو. د خط لپاره بیا ټکسټ واټر مارک کلیک کوئ، بیا دغه ځای کې چې هر خط ولیکئ هماغه راځي. اوس مثلا زه غواړم چې دا شکل کې ولیکل شي، له دې ځای نه فونټ سټایل یا لنګویج چینجولی شي چې په کومه ژبه یې ولیکئ. فونټ سټایل یې دا شو، سایز یې دا شو. اوس ګوره که زه اپلای کړم، خط پکې اضافه شو. که فونټ سټایل یې غواړئ چې چینج شي، نو فونټ سټایل موږ تاسې دلته لرو. که غواړئ چې سایز یې بیا چینج کړئ، مثلا زه غواړم چې سایز یې لږ زیات یا کم شي، ګوره سایز یې وړ شو، یا مثلا غټوئ سایز دلته زیات کړه، که یې صرف اپلای کړئ دلته به درته ښکاره شي، خط یې زیات شو فونټ سایز. او که اټو کلیک کړئ نورمال، نو بیا اټومیټیک مایکروسافټ ورډ یې خپله اجسټ کوي. رنګ یې له دې ځای نه کولی شي چینج کړي، مثلا زه ورته وایم چې دغه رنګ دې واخلي، هماغه رنګ به واخلي. که چېرته دا 300 کړو نو رنګ به یې لږ تیز راشي. او ډیاګونل او هوریزنټل، ډیاګونل یې دا اوس حالت ده چې داسې مایل غوندې ده. که هوریزنټل کلیک کړو نو بیا هغه راځي، افقي راځي هوریزنټل.
او که ډیاګونل کلیک زیات خلک ډیاګونل استفاده کوي ترڅو داسې راشي او که بیخي نه غواړئ بیا نو واټر مارک او یا موږ تاسو سره دلته ریموو واټر مارک شته ریموو واټر مارک چې کلیک کړئ واټر مارک به ریموو شي بل پیج کلر ده که غواړئ چې پیج رنګ واخلي نو بیا په هغه صورت کې له پیج کلر نه استفاده کوئ ګوره چې هر رنګ کلیکوئ پیج به هماغه رنګ اخلي خو دا رنګ پرینټیږي نه دا رنګ پرینټیږي نه اوس که زه هر رنګ کلیکم اوس مثلا ما دا رنګ کلیک کړی که زه دلته راشم پرینټ کلیکم صفحه به څه رقم وي سپینه وي نو که کله غواړئ چې رنګ مثلا دلته غواړئ چې صفحه درته رنګه ښکاره شي د سترګو لپاره یا د ډیزاین لپاره نو کولی شئ چې کلر چینج کړئ که نو کلر یې کړئ سپین رنګ راځي مور کلر هم درته معلوم ده او فیل افیکټس هم درته معلوم ده مثلا که زه دا رنګ کلیک کوم غواړم چې لږ په دې رنګ کې تغیرات راولم نو مور چې م کلیک وګوره دلته داسې بار غوندې راځي نیو او کرنټ مطلب دا اوسنی رنګ او نیو هم فعلا اوسنی ده پکې خو که زه چینجوم مثلا لږ تاریک تره کوم ګوره دلته تور شو یا لږ لایټ کوم نو چې هر رنګ نیو کې درته ښکاره شو چې اوکې کې بیا به هماغه رنګ اخلي او بل پکې فیل افیکټس دي دلته بیا موږ تاسې مختلف د رنګو ډیزاینونه لرو چې کوه کلر کلیک کوو یو رنګ راځي هر رنګ چې کلیک کوي اوس مثلا زه دا رنګ کلیک کوم له دې ځای نه هم کولی شو چې ډارک راشي که لایټ راشي چې څومره یې لایټ یې سپینېږي به چې څومره یې ډارک یې تورېږي به او دلته بیا ډیزاینونه راځي چې دوه کلر میکس وي ګوره بره همدا رنګ لاندې تور دا ټول ډیزاینز دي بیا هر یو چې انتخابوي او که ټو کلرز کلیک کوي بیا دوه رنګ دلته خپله انتخابوي مثلا زه یو سپین رنګ انتخابوم او بل سور رنګ انتخابوم اوس ګوره دا بیا ډیزاینز دي چې بره سپین وي لاندې سور وي بره سور وي لاندې سپین وي دا ټول ډیزاینز دي هر یو چې غواړئ مثلا زه دا یو کلیک کوم اوکې کوم نو پیج به بیا همدا رنګ اخلي او دلته موږ تاسو سره بعضې ټیکسچرز دي ټیکسچر جوړ شوي ډیزاینونه دي که غواړئ چې له دونه استفاده وکړئ کلیک یې کوه اوکې که هماغه راځي دا هم جوړ شوي ډیزاینز دي او که غواړئ چې عکس راشي له دې لارې نه هم عکس راوستای شي فقط سلیکټ پکچر ورته ووایاست هر عکس چې کلیک کړئ بیکګراوند کې به هماغه عکس راشي دا پیج کلر شو او که نو ختم نشي بل موږ تاسې پیج بارډر لرو پیج بارډر هم ډیر زیات استعمالیږي که کله غواړئ چې پیج هم بارډر ولري نو په هغه صورت کې به پیج بارډر کلیک کوئ پیج بارډر چې کلیک کوو دلته موږ سره دوه قسمه بارډر دي یو لاینونه دي چې له دې ځای موږ تاسې انتخابوو اوس مثلا زه دغه یو انتخابوم دا له دې ځای نه کولی شي چې رنګ انتخاب کړي چې په کوم رنګ کې وي هر رنګ چې کلیک کوئ هماغه به دلته سایز چې واړه وي ډبل وي که نازک وي هر یو چې انتخابوئ له دې انتخابولی شي نو چې کله زه دا وکړم ګوره صفحه به همدا بارډر واخلي وینې بیا که تغیرات پکې راولئ پیج بارډر بل موږ تاسو سره دلته جوړ شوي ډیزاینونه دي دا ډیزاینونه که غواړئ چې له دونه راشي هم کولی شي اوس مثلا زه وایم چې کوم ډیزاین دې راشي مثلا دا یو دې راشي رنګ یې له دې ځای نه انتخابولی شئ سایز یې له دې ځای نه چې څومره ډبل وي چې کله یې اوکې کوئ نو بیا به هماغه بارډر راځي بل که چېرته بارډر ختموئ په هغه صورت کې نن چې کله زه نن کلیک کوم اوکې کومه بارډر به ختم شي باکس که کلیک یې بیرته به راشي شیډو که کلیک یې د سلک سوری به ولري دا بعضې ډیزاینو مربوط راځي بعضې ډیزاینو کې ښه ښکاري بعضو کې چندانې شیډو یې نه ښکاري 3D هم د سلک 3D غوندې ډیزاین به ولري دا یې ډیزاین لري بل کسټم لرو کسټم معنا زمونږ په خوا که چېرته غواړئ چې مثلا دا یو لاین یو ډیزاین شي بل ډیزاین شي بل ډیزاین شي نو په هغه صورت کې بیا کسټم کلیک کوئ بیا چې کله کسټم کلیک وګوره موږ سره دلته 4 لاینونه راځي چې دغه یې د بره لپاره ده دا یې د لاندې دا یې د دې طرف او دا یې د هغه طرف یعنې 4 واړه هر یو خپله انتخابولی شئ که چېرې موږ تاسې کسټم کلیک نه کړو مثلا باکس کلیک وي چې کله زه دا چینج کړم دلته خپله څه شی انتخابېږي کسټم انتخابېږي ځکه چې ستا د خوا کې شو اوس مثلا زه دا لاین یو بل ډیزاین غواړم مثلا دا ډیزاین غواړم او دا لاین یې دا ډیزاین غواړم کسټم باید کلیک هم یې مثلا دې کې دا لاین یې بیرته ایسته کوم دا یو یې غواړم چې دا ترې ایسته کوم دا بیرته کلیک کوو دا مې ایسته کوو دا یې په دې ډیزاین کې کوو دا یې په دې ډیزاین کې کوو رنګونه یې مختلف شوه نو چې کله یې اوکې کې ګوره یو به یو ډیزاین وي بل به بل وي او بل به بل ډیزاین وي نو که کله غواړئ چې بارډر مختلف ډیزاینو کې راشي په هغه صورت کې به بیا کسټم کلیک کوئ او که بارډر نو کوئ اوکې کوئ بارډر به ختم شي پوه شوئ تر دې ځای څوک سوال لري